راشه جانانوي ورشته دیدندنو سبب نوی دیدننا راشه جانانا لکه دا خو سره غرمه ده او بله سړی اوده په ترزمه چې دی پاسومه ورېږه که نه چې دا سلکونه په وخت پاتېدی که نه نو زه به ولې په ټوټه کار نه شرفوژه لوده پروت دی باشه ژویا مړه دا عجیب ونیاره مړه به ویې که چېرته زلزله ده سړیه داسې بېغمه پروت دي ژویا 11 بجې دي باشه باجان له شودا راوړه غواړي ته کې ډیوټي کتله ته بیا چې دفتر ته روان کړم هېڅ چل څه لپاره باجان ته لاړ شي ژوی شودا راوړه غواړي که نه یوه خبره ته پوه واره دا جهاز به بوزم او هسې نه ځم دا د ژمکې جهاز بوزه ژویا فیضل به خپو که لا پاشه ناوخته دی زما پیسې مړه خو پیسې راکوه دا شي ژویا دا جهاز به بوزې او دا 100 روپۍ والا خیال به کې بله ورځې د چینۍ په ځای پرېمان که نه ولې خیال به کې پرې دا دی لاړم او دا دی لاړم درشه دا دی رالمه زه ژویا ورشه ښه فیضل ورشه خیال کوه بچی سره روانه کې ژویا حاجي څنګه راتلو نه راتلو تورې چلې دي رمزه کدی تورې چلې لکه دا خو آخر دی ولې دې کار کوم ښه نه دا خر مې چاته وې ولې چې په خوند کې وایو خره بخیر علي دا خر مې چاته وې ولې چې په خوند کې وایو لکه دا خو آخر را روان دی خره بخیر علي دا خر مې چاته وې نو خو چې په دې ته به وایي خره بخیر علي او چې په دې ته به وایي خره بخیر علي خفه کېږم خفه حاجي کېږم که نه ژویا ګوله زه به اوس ملک صاحب ډېرې ته لاړ شم سره خبره کوم ښه ته خفه کېږم چې چا درته ویل دي زه به اوس د هغو خوښ شم علاج به ونه زه وکړم اوس ملک یې ته وویل نه به وایي درته ژوند نو ښه جالم ژویا لاړم د ملک صاحب ډېرې ته دا خلک ما د دې جرمي ژوند خلاصوي د ده خو بخت رحمان نوم دی او خلک ورته خړ هلکه شامردو زمونږ لپاره د بڼ خولګۍ د هغه ځمکې چې چلو شو مالک صاحب خولګۍ پرېږده خو هغه د خره غبدار را روان دی زما د خر څنګه ومانه نو سلام کار څه کې وړه اوس په سړی ودیلو چې په خونه کې ورګم ما چې دې خر پرېږده وشي څه مسله ده هلک صاحب د دې خلکو د لاسه زما زوی خودکشۍ ته تیار شوی دی پساشه سره نمبر بابا هر څه به ټیک شي ولې دونه پارې اوس یې لکه دلته څه شربت راوړه ګوره ملک صاحب زه دې خبرې نه راغلی یم چې زما د زوی نوم بخت رحمان دی او دا خلک ورته خر کوي سبا له به راله څه مسله وګوري په سلانجه کې به مې ګیر کړي نو زه دې خبرې نه راغلم چې د خلکو ته وینا وکړې چې دلته دا خر نوم نه وایي ګوره سنمبر کاکا ډېره سنګینه مسله ده سبا پسې د کلي دا خلک حجرې ته راوغواړم او ټولو ته به دا وینا وکړم او په کلي کې به د چا په شان اعلان وکړم چې د نن نه پس په دې هلک ته خر نه وایي او قربان زلمي هلک ته تر ښکلی نوم ګوره کېږو بس صحیح ده وګوره سنمبر کاکا والا بوس کا بس ملک صاحب ډوډۍ اجازت دی ډوډۍ
کینه مړه سبا به بیا د خیره کینه ځه وځي ځه الله دې عزتمن چې ځه داجی بخیر آله سړی چې بیا راځي داجی او راله به بیا وګورل راوړم هغه باندې مشکو بیا ته کې شی دې خلکو دې خدای دوی خو باشي بس پلانجو کې ګل کړي اوس د وخت داجی دا وګوره داجی ملک صاحب څه وکړي بیا د ملک صاحب سره مې خبره وکړه نو سبا به د ملک صاحب ډېرې ته ته غواړي چې باندې ورته ویلو چې خپل نوم یې بخت رحمت دی دلته پکې یو بدري کسان دي هغه ته وایي څوک به ته یو خر وایي څوک به ته څه وایي ویلې مې د ژویا سبا به هغه اعلان وکړي که نه جرګه به که نه سبا به تله غواړي ښه بیا صحیح داجی اته उद्या शेजारी दगड दिला ना मला राजा म्हटलं ना जीवाला कुठे आराम का मजबूर असताना शेमा नाही मजबूर तबियत में खाना दे د کلی خلکا د ملک صاحب د طرف نه ضروري اعلان وای سبا د ملک صاحب په حجره کې جرګه ده تاسو ټول ته درخواست ده چې سبا ټول راشئ ولې داجی دا بیت نه خاله ده کو अरे मजबूर सीना में खराब है ना बीमार है ना और हो गया तो मलक से मजेरे ना बचना पानी शाकानून दला बदल की बिया दाजी आवाज ना शमा हम आवाज इलाज से भी ऐसे ठीक नहीं हो बीमार है मां और शक्रों के मोटर मलक से बेरे तलाश मैं दाजी का ले ला सही था हमारे से बिया का सलाम अलैकुम मलक से वालेकुम सलाम सुन क्या लगा मलक से दस नंबर का काज है मां اما سره چې لازم ما په بار کې ستا مبارک ده دا خلک مې راغونډ کړي او دوی به په دې حجره کې دا فیصله کېږي چې دوی کوم نوم خوښ نو ما خبر ستا نه پس نه وي بالکل صحیح. بیا تاسو ته چې وي بیا به زه فیصله کوم بالکل صحیح هغه ستا کوم نوم خوښ دی لپاره ملک صاحب زما باندې نه دته باندې نواز پوښتنه ملک صاحب زما باندې کوم هغه کوم ستا نوم خوښ دی ملک صاحب زما وخت دی او دا څه دي او ډېر مهرباني سره لاله خدای خوشاله یم زه مهرباني کوم السلام علیکم प्यार करने वाले कभी डरते नहीं यो डर अक्का दाजी अस्सलाम वालेकुम दाजी बोला वालेकुम सलाम जुआराने आओ ना मला खैर सलाम हाँ जुआ मलक से शौवे बस तुम्ही राजा बदल को शौवे नहीं लगी खौजिया दाजी कुछ है خرابی وکړه داسې ورځ بیا سرکوزي غر چې په کال پس په بیا د خل جوړ شوی السلام علیکم ګرانو کتونکو زمونږ د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې نن سبا زمونږ په معاشره کې د انسان یو نومي او خلک ورته نیمګړی نوم وایي نو مونږ او تاسو له پکار دی چې د هغه صحیح نوم وایو او که په دې ویډیو کې زمونږ نه څه داسې الفاظ استعمال شوي چې په تاسو بد لګېدلي نو مونږ ستاسو نه معذرت غواړو والسلام